د هیله ټلویزیون قدرمنو لیدونکو، مېړنو پښتنو، ملالو او غازیانو ستړي مشئ. قدرمنو لیدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دا پروګرام کې موږ د شاعرانو ورونو سره د دوی په شعر، شاعرۍ، شخصي ژوند او نورو بوختیاوو خبرې اترې کوو. نو په دغه برخه کې نن زموږ سره یو داسې شاعر چې زما په فکر ټول پښتانه ولس که لر دي او که بر دي دغه شخصیت به هغه پېژني. زموږ سره په خپرونه کې نن مطیع الله تراب صاحب دی. قدرمنو راځو د تراب صاحب څخه څو ښکلې ښکلې غزل اورو، ژوند به یې پوښتو او کوشش کوو چې یو څو پوښتنې هم ترې وکړو. تراب صاحب، لومړی خو زموږ د شاعرانه بنډار خپرونه کې درته ډېر زیات خرغلاس او هرکلی وایم، ستړی مه شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. مننه قدرمن صاحب، تاسو تکلیف وکړئ تر دې ځایه پورې راغلی. پوښتنې انتظار مو راوبخئ او په ټوله کې زما سلامونه، نیکې هیلې او پیرزوینې لرو برو پښتنو، خویندو، ورونو او میندو ته د هر څه له مخه ډالۍ کوم. خوشحاله یم چې دغومره برګرو کې ځان وینم. ستاسو تکلیف او ستاسو هڅې ته هم یو بریده پورې د ستایلو دي. تاسو ډېر کار کړی دی په منطقه کې. خوشحاله یم درنه چې پورې راغللی. مننه. ساره د بغاوت جانان ارت تڼۍ ګرځې، تعجب نه دی په دومره رقیبانو کې ژوندون. نو مننه تراب صاحب، موږ هم خوښ یو چې په خپرونه کې دې لرو. ډېر زیاته مننه. تراب صاحب، څه به درنه اورو؟ ما ویل چې نظمونه مې تقریبا اوږده دي او غزل کې داسې ډېر لاس نه لرم. صحیح. نو څه به درسره شریکم. بیګا روښانه وه د لمر نه، د سپوږمۍ لمنه راخوره کړې وه په ځان، د پنلسۍ لمنه او شنه سره لمن د غمیدار کمیس په شپول کې بنده سپوږمۍ هم ځان له جوړه کړې وه، کوچۍ لمنه او نور رسېدلی دی تر اوجه ستا د مخ انتظار که چېرته واړوله باد ستا له خولګۍ لمنه. زبردست دی تراب صاحب، دا بیا اوره. نور رسېدلی دی تر اوجه ستا د مخ انتظار که چېرته واړوله باد ستا له خولګۍ لمنه. بې حیا پیغلې د عینکې ځان ته وګوري لږ. اچھا صاحب، بې حیا پیغلې د عینکې ځان ته وګوري لږ، ولې یې لنډه کړله خپله افغانۍ لمنه. بې حیا پیغلې د عینکې ځان ته وګوري لږ، ولې یې لنډه کړله خپله افغانۍ لمنه. او زما کوچۍ زما ابۍ ماته نارې کړې ویلې هلکی زر چاړوه زر د کیږدۍ لمنه. او وروستی بیت و باچا صاحب، د لمونځ نه وروسته د جومات ملا دعا کې وویل، د لمونځ نه وروسته د جومات ملا دعا کې وویل خدایه کړې هرته د پښتون د خپلواکۍ لمنه، خدایه کړې هرته د پښتون د خپلواکۍ لمنه. زبردست تراب صاحب، ډېر ښه دی. مننه تراب صاحب، ډېر زیاته مننه. ډېر زبردست غزل. نور قضاوت به لیدونکو ته پرېږدو او دا به دوی وکړي. خیر. بلکل. تراب صاحب، که د خپلې شاعرۍ په مورد لیدونکو ته لږ معلومات ورکړي. داسې قوي معلومات نه لرم د شعر په اړه باندې چې دغه ځای کې شاعر یم. ځینې وخت کې یو خبره به تاسو د څپې نه د ملګرو ته وکړو. ما چې کوم شاعران پېژندل هغه شاته پاتې شو، ګونګیان شو په اصطلاح، یا شعر کم شولو، یا داسې شول چې مهمه خبر دا وکړي چې د هغې هغه هدف پوره شو. کوم هدف دپاره چې شعر کاوه، تاسو خو ملحدي څپه ده، دا باید پکې وي چې هغه کوم هدف دپاره چې شعر وایه هدف ته ورسېدل، لهذا شعر شاته پاتې شلو. نو زه هدف ته نه یم رسېدلی، ځکه چغې وایم. هر هغه څوک چې هدف ته نه یې رسېدلی هغه فریاد کوي، خلک په ځان راخبروي، خلک ځان سره بدرګه کوي. زه هدف ته نه یم رسېدلی. نو خلک ما ته ډاډ راکوي چې ډېر کار دې کړی دی، نه پوهېږم پلانکی دې کړی. زه په دې ځان پوهېږم چې ډېر کار پاتې دی موږ دپاره، ډېر رسالت دی، ډېر قوي. په موږ ته د یو قوي قوم رسالت په اوږو باندې پروت دی. که شاعر او لیکوال په اصطلاح بیا مولانا صاحب او یا مجاهد صاحب خپل هغه کوي، موږ ته یو ډېر قوي کار تر شا پروت دی چې هغه باید موږ په ډېر هنر باندې، هغه موږ په ډېر علم باندې، په ډېر مهارت باندې په مخ باندې بوځو. نو مشکل را لنډ دی. که مو علم ورسره نه که نو معنا دا شروع ستاسو پاشا صاحب بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې ډېرو ټوپکونو ګونډې وویلې. د زمان ورسېږي دلته خلک راځي. نو راځئ موږ دنیا ته هم دغه پیغام لرو چې له موږ سره د ټوپک نه کار مه اخلئ، له موږ سره د ملهمو نه کار واخلي، موږ سره د نړیوال سیستم نه موږ سره کار واخلي. موږ غونډه کېږو، موږ په دې باندې ډېر ښه راپرځېږو. ټوپکونو خپل ته نتیجه ورنه کړله. لهذا ما نه خبره بل ځای ته لاړله. بخښنه غواړم د شعر په باره باندې زه قوي معلومات نه لرم. چې کوم ملګري زه اورم هغوی چې کوم شعر وایي، دا زما ډومبیا شعر و، هغه ډېر قوي شعر وي.
یعنی دا هغه قافیه او دا هغه رتیب دا هغه آهنګونه چې کوم دي دا ډېر قوي بس په ویلو کې شعر چې کوم دی زما په خپل نظر په چا ته په معنا دا یو اسرار ټیکا غوښه ده دا یو تولد شوی ماشوم دی دا له اور او له اوبو نه هم ځان نشي ساتلی حتی تر دې پورې دا هم نشي ویلی چې په دغه ځای مې درد دی دا په ډېر محل باندې دا کنټرولېږي دا پالل کېږي په ډېر محل باندې دا په خپوړو باندې راځي او هغه بیا صاحب د هغې نه وروسته بیا ودرېږي په ډېر مدار باندې بیا په پلي قدم اخلي نو زه فکر کوم شعر هم دغسې شی دی که چاته شپږ کلنی عمر یادي چې زما په شپږو کلو کې یا په 2 کلو کې څه عمل ترسره کړ نو دلته د شاعر دغه دعوه چې کومه ده یا دغه مبالغه په ځای باندې کړم لهذا ما ته خپل شعر نه دی یاد چې کوم وخت کې شاعر شوم یا ما ویل چې دغسې شاعران به کېږو نو البته دا شعر به ډېر قوي خوند راکوه نو دا شعر چې چا د خولې نه به اورېدل ډېر خوند راکوه دغه خوند به پکې صاحب کله چا نه کاپیه پټه کړې کله ردیف پټ کړی کله نیم بیت پټ کړی دغه ځای باندې په دغه مدار باندې نو که قوي وخت درته نه دی معلوم تر واجب مو چې تاسو ته وایي چې په دغه وخت باندې کوم کم تر کمه یا زیات که درته ووایم چې 22 کاله به کېږي یا 23 کاله تو کم زه دا خاورې خټې لیکم تراب صاحب ډېر وخت هم کېږي چې تاسو د شعر میدان ته راغلي نو تقریبا څومره غزلونه او نظمونه به دې لیکلي وي تعداد یې راته معلوم دی او یا نه یقینا چې وخت یې تعداد راته نه دی معلوم دغه څه چې راځي دغه څه بیا له تاسو سره هم شریکوو د تلویزیون بانډار سره هم شریکوو د ملګرو سره هم شریکوو خارجي سفرونو کې هم دغه شریکوو نو قریبا داسې 2-2.5 سوه نظمه به راځي غزل داسې زیات وکړم تراب صاحب که د خپلې زده کړې او زوکړې په هکله لیدونکو ته لږ معلومات ورکړي دا دې خبر وکړه بیا هم وایم چې دا ژبه ماته ډېره محترمه ده یا به خلکو دپاره او بده ما دپاره ډېره ښه ده نو دغه د ژبې د شوق دغه چې ده ما ورسره ډېر شوق دی نو چاپي لیکل لوستلی شم کتاب او اخبار او مجله هغه چاپي لیکلي او لیکل نشم کولی ده لوستل کوی شم البته هغه هم چې چاپي لیکلي وي هغه کوی شم تعلیم مې نشته دی یا زوفت دی برابر ده په ټوله کې خو د ټول افغانستان زما لوی افغانستان زما کور دی که لر دی که بر دی دا لوی کور دی د افغانستان یو چا پر ځان نه تړو چې ولې په کوم ځای کې چې زما تولد شوی دی د هغې نه مانه نور خلک ما ته ډېره مینه کوي ډېر اخلاص راسره کوي ستاسو په شمول باندې منډې تړې نو که یو چا پر ځان وتړو زه فکر کوم دا مونږ کموي ولې چې ما سره د ټول پښتون قوم مینه کوي تر تاسو پورې دا ټول خلک راځي او تولد بیا البته ننګرهار کې وشو ولسوالي د سپین غر ډاډې طرف ته ګیاڼي ورته وایي دغه له تولد شوی یم عمر قریبا په کوزه پښتونخوا تېر شو تراب صاحب مینوال به دې هم په تمه وي چې ستاسو د خولې ښکلي ښکلي نظمونه او غزلونه واوري نو ارشاد درڅخه واورو له ډېره نازه او له کبره راکاږوي په ملا لکه رسا چې د ډالډر سره ګلاب کوږ شي او د زل په خط ته مخ ټاپونه داسې کوږ تاوي لکه زموږ د کلي خواته چې سیلاب کوږ شي او د زل پولونه په یو بل داسې کاږه واږه وي لکه زاهد نه د اوږدو تسبو تناب کوږ شي زبردست دی او خدای خبر ولې هلته ناسته وي چې ما ته ګوري چې زه ور وګورم تندي کې محراب کوږ شي واه تراب صاحب واه دا بیا اورو خدای خبر ولې هلته ناسته وي چې ما ته ګوري چې زه ور وګورم تندي کې محراب کوږ شي او چې زړه راغټ کړم نو خوله راته وړه ښکاره شي چې زړه راغټ کړم نو خوله راته وړه ښکاره شي خدای خبر ولې به په خوله کې سوال ځواب کوږ شي او خدای خبر ولې د نوم په اخیستو داسې شي خدای خبر ولې د یو نوم په اخیستو داسې شي لکه چې نوم د پښتون واخلمه پنجاب کوږ شي ای رب صاحب خدای خبر ولې د یو نوم په اخیستو داسې شي لکه چې نوم د پښتون واخلمه پنجاب کوږ شي لکه دا زه چې په ملا کوږم تا هم داسې غواړم لکه د چا په زړه میله کې اسباب کوږ شي او زه خو له غمه په ملا کوږم دی له نازه داسې لکه په شټیج چې د غزل سره تراب کوږ شي نه زه خو له غمه په ملا کوږم دی له نازه داسې لکه په شټیج چې د غزل سره تراب کوږ شي له ننګ او جنگ سره دې مینه کړې داسې ملنګ سره دې مینه کړې چې څادر نه لري زولی نه لري په سر خولۍ په خپو څپلۍ نه لري خو داسې ملنګ نه یم چې څښاک غواړم زه نه خیرات او نه زکات غواړم په لمر خاته که په زوال ورانه ده خوله یا په مرګ او یا په سوال ورانه ده پاچا صاحب په لمر خاته
که په زوال ورانه ده خوله یا په مرګ او یا په سوال ورانه ده زه د غیرت په وخت کې نر ملنګ یم د بډبیرې قلندر ملنګ یم زبردست دی واه زه د غیرت په وخت کې نر ملنګ یم د بډبیرې قلندر ملنګ یم د کلیسا نه د مندر ملنګ یم د خاناقا نه د غنبر ملنګ یم په هر ظالم مې چې ګزار کړی دی د سر په بیه مې دا کار کړی دی دا منم دا نه منم له دې پرته ټیټ پي مشه سر خو له سجدې پرته یا د لاندې ځمکې د سما ربه یا د کعبې ربه او زما ربه دا ملنګان دا بادشاهان تله ګوښي دا قبر او دا تیاره او څه ګوښي داسې وګړو سره ژوند تېروم داسې وګړو سره ژوند تېروم وګړو سره ژوند تېروم له ژوندو بړو سره ژوند تېروم چې دا وګړي راویښېږي که نه دا ضمیر بړي راویښېږي که نه موټر پیسه ښځه او کور پېژنې نه د خدای قهر نه یې زور پېژني زما اشعار ورته شعار ښکاري د ننګ خبرې ورته عار ښکاري وایي میرویس او احمدشاه څه کړي زما اشعار ورته شعار ښکاري د ننګ خبرې ورته عار ښکاري وایي میرویس او احمدشاه څه کړي شاه زمان خان او تیمورشاه څه کړي زه زما خپلو څه پردو خوړه دوی د پښتو په نوم پښتو خوړه ودرېدو بیا د ځان صفت ته راغلو هر سړی ست او سیاست ته راغلو زه نه لوبیا او نه خیمه غواړم نه د چا سوري ته دمه غواړم چا چې دې ملک سره جفا کړې ده چا چې دې ملک سره جفا کړې بخښنه غواړم چا چې د ملک سره جفا کړې ده چا چې په لویش ځمکه سودا کړې ده د ژوندو مړو یې نسکور صندوق شه ته قبرونه یې د اور صندوق شه چا چې د ملک سره جفا کړې ده چا چې په لویش ځمکه سودا کړې ده د ژوندو مړو یې نسکور صندوق شه ته قبرونه یې د اور صندوق شه تا خپل ولس او خپل امیر خرڅ کړو په څو روپو د خپل ضمیر خرڅ کړو هغه دی بیا دارالمان ته لاړې په کومو سترګو پارلمان ته لاړې خپل ولس او خپل امیر خرڅ کړو په څو روپو د خپل ضمیر خرڅ کړو هغه دی بیا دارالمان ته لاړې په کومو سترګو پارلمان ته لاړې ما ته وایي ځان موړ که نارې مه وهه خپل او خپلوان موړ که نارې مه وهه ته پښتو وایې خو پښتون مړ شوی پرونه پښتون پرون مړ شوی پښتون مسلماني چېرته ده پاچاخاني او خوشحالخاني چېرته ده پښتون مسلماني چېرته ده پاچاخاني او خوشحالخاني چېرته ده له تا نه مخکې د هغه خراب دي ما ته وایي مړه ستا مازغه خراب دي سلام یې واخله زه درځم ته راشه ته پښتون مشره لږ تورخم ته راشه د لرو بر خوره لمن وګوره پر تا کتغن پر ما کتغن وګوره زه هلته ته دلته دا چلې که نه وګوره ځان نامکمل یې که نه چې دا دیوال تر منځه چا وهلی دا پښتون چا په منځه ملا وهلی خو چپ شم نه غواړم چې خفه شئ رانه او خدای مه کړه هسې نه ماله شئ رانه خو تاسو له کوټې تر خیبره زیاتې له موږ نه دوه برابره زیاتې خو زه بیرغ روپۍ کابل لرمه کتاب ښوونځی ښوونکی خپل لرمه دا هر پټکی او هر کاکل وایي دا باکو خان ویلي اجمل وایي په خپله خاوره خپل اختیار جنت دی خپله خاوره خپل اختیار جنت دی که دار وي دار که نار وي نار جنت دی اوس د خوشحال په تیر دوران ژاړئ که د بابړي شهیدان ژاړئ هلته څه خلک د پاچا په دین وو هلته څه خلک د پاچا په دین وو څه بیا د پیر او د ملا په دین وو د وړو خلو نه زور قوت غږیږي د ټوپک میل نه سیاست غږیږي یو خوا ثواب بل خوا وبال پروت دی انصاف په سره مرۍ حلال پروت دی وا د هر چا په لاس کې زور بلیږي نړۍ اوده ده پر موږ اور بلیږي د هر چا په لاس کې زور بلیږي نړۍ اوده ده پر موږ اور بلیږي یو د یوه بل د بل تور اخستی چې چېرته ګورې پښتون اور اخستی دا سړی سره صلیب موندلی پروت دی د خپل تاریخ سر ته وژلی پروت دی درته د خدای پر نوم سوګند کومه د سر په بیه باندې ژوند کومه وخت د ټپو او د سندرو نه دی چپ شه دا وخت د دې خبرو نه دی هلته لیوانو سره دی ووهه دلته شپانه سره تندی ووهه مالګه شیدو په حلوا کې ښه ده خو له ماته ښه ده که تڼا کې ښه ده وروستی بیت اوس رایت شو البته د تا پایز برکت اوسو چې لمر سپوږمۍ ځلانده ستوري نه وي چې لمر سپوږمۍ ځلانده ستوري نه وي چې زورور نه وي کمزوري نه وي غرونه سیندونه سم او شاړه نه وي چې دا جنت او دوزخ دواړه نه وي چې لمر سپوږمۍ ځلانده ستوري نه وي چې زورور نه وي کمزوري نه وي غرونه سیندونه سم او شاړه نه وي چې دا جنت او دوزخ دواړه نه وي ربه معبوده په لویۍ ارزې بیا دې هم ستا یم په خدایۍ ارزې ربه
معبوده په لویۍ ارزې بیا دې هم ستایم په خدایۍ ارزې خو په ځان ویرنه او خپل یاد کومه دا احتجاج نه دی فریاد کومه په ځان ویرنه او خپل یاد کومه دا احتجاج نه دی فریاد کومه هلته مې قبر له سختیو ډک دی دلته مې دا ژوند له ازغیو ډک دی د مال ځوانۍ عمر ځواب غواړي ته د زرې حساب غواړي ما یوه خرما سخاوت نه دی کړی ما د یو نوک عبادت نه دی کړی ما یوه خرما سخاوت نه دی کړی ما د یو نوک عبادت نه دی کړی یا د دې ځمکې د سما مالکه یا دا به څه کېږي زما مالکه وړم ګناهونه کټ په کټ په اوږو دا غرونه مسؤلیت په اوږو او په دې رکوع په دې سجدې له تا نه خلاصېږم زه ښه پوهېږم چې په دې له تا نه خلاصېږم زه ښه پوهېږم چې په دې له تا نه خلاصېږم بیا هم مننه ډېر عالي دی ډېر عالي دی مننه تراب صاحب بیا هم زه زیاته مننه آباد اوسې دا چې د خپرونې وخت ته ګورو نو مخ په خلاصېدو دی که په دې وروستیو کې د هیله ټلویزیون او شاعرانه خپرونې قدرمنو لیدونکو ته کوم پیغام لري نو مهرباني پاچا صاحب محترم ما خو خوله واړه ده او فیروز خان صادق وایي غټې د خبرې شوې واړه خوله د پیروز او سر کا په ګریوان هغه وړې خبرې ما پیغام خو غټه خوله ورکوي پیغام نه لرم ما خوله واړه ده البته یوه هیله ده یو لمن ده یو عذر دی یو ولس ده تاسو خپل بچي د تعلیم په ټوپک باندې سنبال کړئ خپل بچو ته تعلیم ور وښایئ تر څو پورې چې تعلیم زموږ ستونزه حل نه کړي ټوپک مخکې تاسو په مرکه کې ولس ټوپک ستونزه حل نه کړه نه یې حل کوي نو هیله مې د قوم ته دا ده چې خپل بچي په مدرسو کې واچوي خپل بچي په مکتبونو کې واچوي تر څو پورې موږ ملک ته د تعلیم په سطحه باندې خدمت وکړو نه د ټوپک په سطحه باندې دا مې وروستی پیغام دی قدرمن اوسئ تاسو د راتګ نه هم ډېره مننه تلویزیون نه هم ډېره مننه دا ویډیو د هیلې تلویزیون لخوا تاسو ته وړاندې شوه که مو خوښه شوي وي نو لایک او له ملګرو سره یې شریکه کړئ د نورو ویډیوګانو لپاره دلته کلیک وکړئ او زموږ د چینل د سبسکرایب کولو لپاره دلته کلیک وکړئ